السلام علیکم د HTML5 کورس ته په خیر راغلی. زه یم وحید احمد د افغان روبوټیک ټیم طرف نه ستاسو دپاره HTML5 کورس دی. په تېرو 12 ویډیوګانو کې موږ د HTML almost ټول ټاپکونه ختم کړل. د یو دوه ټاپک پاتې دي خو دا ډېر مهم ټاپک دی، ټول نه اخري ټاپک دی، لږ ګران دی د نورو نه، خو موږ به کوشش وکړو چې دا په څو حصو تقسیم کړو، اسانۍ سره یې زده کړو. دا د HTML5 کورس 14مه ویډیو ده چې د دې ویډیو ټایټل دی HTML فارمز. د ویډیو کې موږ زده کوو چې HTML فارمز موږ څنګه جوړولی شو. HTML فارمز څه ته وایي؟ فارمز دي څه؟ فارمز هغې ته وایي چې موږ کله یوزر نه معلومات اخلو او هغه بیا موږ ثبتوو. لکه مثال چې موږ کله یو جیمیل اکاونټ جوړو یا فیسبوک اکاونټ جوړوو، هغه موږ نه معلومات اخلي او په هغې معلومات بیا هغه ځانونه سره ثبت کوي، موږ ته اکاونټ یا څه شی جوړوي. همداسې ډېر ویبسایټونو کې دا ورکړي وي، تاسو یوزر نه کمپلین اخلي، شکایت اخلي، ورکړي وي دلته شکایت ورکړئ، لاندې بټن ورکړي وي، شکایت تاسو ولیکئ، هغه بټن ووهئ، هغه به هغې ته لاړ شي ویبسایټ والا ته. نو دا معلومات چې کله یوزر نه اخلي، یا ایمیل یا پاسورډ یا داسې نور معلومات، بټنې وي پکې، هغه د HTML فارمز په شکل کې موږ هغه کوو. We use forms to take information from user, for example login form, sign up form, buttons, taking complaints. موږ دا د یوزر نیم فارمونو دپاره، لاګین فارم دپاره، ساین اپ فارم دپاره، بټنو دپاره، شکایتونو دپاره موږ د یوزر نه چې اخلو هغې دپاره استفاده کوو. کم ټیګز او اټریبیوټ موږ استعمالوو. اولنی مین ټیګ چې کوم دی فارم ټیګ دی. فارم ټیګ کې به دننه بیا موږ نور ټیګز اچوو. بیا لیبل دی، لیبل څه ته استفاده کوو دا به موږ زده کوو. بیا انپوټ دی، بیا بټن دی، بیا ټیکسټ ایریا دی، بیا فیلډ سایډ دی، لیجنډ، دغه موږ هغه استعمالوو. په دې کې د انپوټ چې کوم دی دا یو څه مهم هغه اخلي اټریبیوټس، ټایپ، ویلیو. د خپل ویلیوز لري، د دپاره کمې ویلیو دي، یا ټیکسټ یا یوزر نیم یا سبمیټ یا ایمیل یا پاسورډ یا ریډیو یا چیک باکس. د انپوټ چې کوم دلته موږ چې کله ورکوو، همیشه ورکو ایمیل ورکو یا پاسورډ ورکو، هغه په دستوري فارم کې راشي یا ډاټس کې راشي، هغه موږ ته ښکاري نه پاسورډ. ولې چې هغې ته دلته موږ کله په HTML کې لیکو، هلته به د ټایپ پاسورډ ورکوو، نو HTML به یې خپل هغې طریقې سره واړوي چې ستاسو پاسورډ به چاته ښکاري نه، چاته به معلومیږي نه. کله یې لیکئ هغه به یو نقطو په شکل کې راځي. اول چې کله د دې کوډ موږ لیکو، اول به موږ زده کړو چې د انپوټ او د لیبل دا موږ څنګه استفاده کوو، بلکې یو بټن یې زده کړو، بله ویډیو کې به نور څه زده کړو. فارم به موږ واچوو. فارم مو چې واچولو، مین ټیګ چې کوم دی دلته به اوس لیبل واچوو. لیبل کې به نوم ورکو فول نیم، لاندې به راشو انپوټ به واچوو. انپوټ دپاره به دلته تیار موږ ته د ویلیوز هم راولي. ټایپ به ورکو ټیکسټ، ولې چې نوم چې کوم دی هغه د ټیکسټ په فارم کې وي، هغه پاسورډ یا ایمیل نه وي. دلته به هم ورکو فول نیم به ورکو. نیم هر یو تاسو ورکولی شئ دلته، خو فول نیم به موږ ورکو چې دا یو بل سره تړلي وي. بیا دلته به بیا لاین بریک ورکو چې بل لاین کې راشي، بل لیبل به جوړ کو. په دې لیبل کې به اوس مونږه دلته ورکو پاسورډ. دلته به راشو انپوټ به ولیکو. انپوټ چې ولیکو دلته به ټایپ ورکو، پاسورډ به ټایپ ورکو، او دلته به ورکو پاس. دلته به اوس بیا ټیک بیا واچوو، دا به ثبت کو، سیو به کو. اوس به راشو خپل کوډ ته چې د کوډ مونږ چېرته ثبت کړی دی. دا په لینکس کې دی، مونږ HTML ډاټ لینکس کې، نه لینکس کې نه دی، وبخئ، دا مونږ فارمز کې ثبت کړی دی. فارمز دی، فارمز دا تاسو کتلی شئ، د لینکس تېره ویډیو وه. دلته اوس وګورئ زه ورکومه افغان روبوټیک ټیم. دلته بیا پاسورډ ورکوم، زه اوس ورکوم، ګوره افغان ورکوم، هغه نه ښکاري. تاسو یې لیدلی شئ، دا وګوره څه ورکوم دا نه ښکاري. دلته پاتې څه شو، لاندې یو بټن هم ورسره پکار دی. بټن اوس موږ څنګه په HTML کې لیکلی شو، هغه هم د دې انپوټ په ذریعه هم کولی شو، او انپوټ نه ذریعه بټن خپل ټیک هم استفاده کولی شو. موږ دواړو کې وکړو. دلته به انپوټ ولیکو، ټایپ به ورکو سبمیټ. سبمیټ چې ورکړو، هغه خپله بټن سبمیټ څه چې ډیټا ثبت شي، ډیټا ثبت کړي دغه بټن. دلته موږ ټایپ وکړو سبمیټ، نیم به ورکو بټن.
بل هر څه نیم تاسو ورکولی شئ بي ټي ایم اور بي ټي ان هم ورکولی شئ، مهم نه دی. صحیح ده. دا به سیو کو چې دا سیو کې کله راشي خپل براوزر ته او دا اوس ریفریش کې کتلی چې دلته بټن راغلو دا وګوره دا چې کله هغه کوي دا ریلوډ شي خو دلته موږ ډیټابیس سیسټم ورته نه لرو چې څه ډیټا ثبت کړي خو دا وګورئ سبمیټ بټن راغلو. اوس دلته موږ غواړو چې بټن هغه سره هم ورکو د بټن ټیک سره استفاده وکړو. بټن به ووهئ چې بټن ووهئ دا ټیک اوپن او کلوز ټیک لري او د انپوټ چې کوم دا کلوز ټیک نه لري. دلته به ورکو لاګ ان سیو یې کړئ دا اوس ریلوډ کړئ دا وګورئ دې سره هم بټن جوړ شو. بټن دواړو سره موږ جوړولی شو خو موږ چې انپوټ سره جوړ کوم داسې راځي که بټن سره جوړ کوم داسې راځي. صحیح شو. تاسو دواړه استفاده کولی شئ. دا ویډیو خو دې پورې بس ده. پر روانه ویډیو کې اوس موږ زده کړو چې موږ دا ریډیو څنګه استعمالوو. ریډیو بټن چې کوم دی تاسو یو پکې انتخاب چیک باکس دا څو ټیک چې ورکولی شئ هغه بټن څنګه استعمالوو. دې نه علاوه د نور فیلډ څنګه استعمالوو او د انپوټ ته موږ دلته ټیکس په ځای ایمیل هم ورکولی شو، دې ته یوزر نیم هم ورکولی شو، دې ته دا ریډیو بټن چیک باکس ورکو. دا به موږ پر روانه ویډیو کې اوس جوړ کړو. دا به سیو کړو ځان سره او بلې ویډیو دپاره زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. مننه.